ورستی قدم دسرو لمبو پتل کی دو ژوندونه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرت محترمین و محترم پوښتنه کوي چې آیا د ښځې شرمګاه مچول یا څټل دا څنګه دی؟ محترمه، د شرمګاه مچ کول او څټل د کافر قوم او د حیواناتو عمل دی. دا عمل د کافر قوم او حیواناتو سره تشبیه دی. د کفري او شیطاني فلمونو او میډیا د نفوذ بده نتیجه ده. کوم چې د اسلامي امت په شهوت پرسته کسانو کې یې نفوذ کړی دی. د جاهلیت په زمانه کې یو وخت کې بې شرمي داسې حد ته ورسېده چې یو د بل شرمګاه ته به یې سجده کوله. کله چې د اسلامي ځلانده انقلاب رامنځته شو، په ټوله اسلامي او کفري نړۍ کې زور تاثیر پرېوتی او په کرار خلک انسانیت چوکاټ ته داخل شو. اوس عصر چې د کفر زور نیولی دی، د مسلمانانو حاکمان شهوت پرسته او نفس پرسته د کفر د تاثیر لاندې راغلل. نو یو وارې بیا هم هغه د جاهلیت دوران بې شرمي په عصري ډول رامنځته سو او په ضیب الایمان او په شهوت پرسته او په سمبولیکو مسلمانانو کې د نفوذ او خپرېدو په حال کې دی. د ښځې او د نر شرمګاه د نجاست ځای دی. یا د نجاست ځای پاک وي او بل دا په خوله باندې خوړل، د الله جل جلاله ذکر کول، خبرې کول ترسره کیږي. یا داسې پاک شي تماس، د داسې پاک شي حال د یو مردار شي سره مناسب او حلال دی. په داسې حال چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د امتیازو د بولو کولو په وخت په ښي لاس باندې د ذکر د نر د شرمګاه نیول څخه منع فرمایلي ده. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في العناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمس بيمينه. رواه البخاري حديث رقم 193 ومسلم حديث رقم 393. محترمین، دا حدیث په شرح کې حدیث کې لیکلی دی چې دا منع په دوه وجو ده. یو دا چې دا محل او دا غذای د نجاست دی او په ښي لاس باندې د خوراک کیږي، او بل دا چې د ادب د وجې داسې کول مناسبه نه دی، ځکه په ښي لاس تسبیحات ویل بهتره دی او بل په ښي لاس باندې خوراک کیږي، نو د ادب د وجې داسې کول مکروه دی. نو څنګه به د خولې تماس د خولې حال له شرمګاه سره او د همدارنګه د شرمګاه په ژبه باندې څټل یا مشکول مباح وي او حلال دی وي. نو محترمه، ځان ځین ساتل کول پکار دی. دا د کفري او د کفار او د حیواناتو عمل او د هغو سره مشابهت راځي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.